په لمر او د هغه په پرتمینه رڼا قسم او په سپوږمۍ قسم چې کله هغه له هغه لمر څخه وروسته راشي او په ورځې قسم چې کله هغه لمر څرګند کړي او په شپه قسم چې کله هغه لمر وپوښي او په اسمان او په هغه ذات قسم چې هغه جوړ درولای دی او په ځمکه او په هغه ذات قسم چې هغه غوړولې ده او په انساني نفس او په هغه ذات قسم چې هغه برابر کړ بیا یې د هغه بدی او د هغه پرهیزګاری هغه ته الهام کړ پر اختیار سره برای وموند هغه چې هغه د نفس تزکیه وکړه او ناکام شو هغه څوک چې هغه د خپل نفس په ګناه کې کړ سموریانو د خپل سرکشي له امله حق دروغ جن کړ کله چې د هغه د قوم ته ټولو زیات بدمرغه سړی قهرجن ورپسې پاتید نو د الله رسول هغه خلکو ته وویل چې پام کوئ د الله اوخې ته لاس ورنه وړئ او د هغې د اوبو څښلو معنی نشي خو سمودیانو د هغه خبره دروغ وګڼله او اوښه یې ووژله په پای کې د هغو د ګناه په بدله کې د هغو پروردګار پر هغو باندې داسې آفت راکوز کړ چې ټول یو برابر د خاورو سره خاورې شول او د الله له خپل دغه کار څخه د هیڅ کومې ناوړې نتیجې څخه ویره نشته